Hello, welcome to my YouTube channel English Reader. In this video, we will learn English to Pashto daily communication. Sentence number 1. Don't come here again. Don't come here again. معنی دا بیا دلتا را نشی. Come here. Come here. معنی دا دلتا راشا. Go over there. Go over there. معنی دا هلتا لارشا. When will you go? When will you go? معنی دا تبا کلزی. When will you come? When will you come? معنی دا تبا کلا رازی. Go تللو توی یو کم راتللو توی. Where do you live? Where do you live? معنی دا تچیرتا اوسیگی. Be alive. Be alive. معنی دا ژوندی اوسی. Be success. Be success. معنی دا بریالی اوسی. He is my close friend. He is my close friend. معنی دا هغه زما خوږ ملګری دی یا هغه زما نږدې ملګری دی. Nothing is going well. Nothing is going well. معنی دا هیڅ هم سم ندی یا هیڅ هم سم روان ندی. Where do you go? Where do you go? ته چیرته ځې؟ که موږ چانه په انګلیش کې پوښتنه کوو چې ته چېرته ځې نو داسې به وایو Where do you go? ته چیرته ځې؟ Why you are unhappy? Why you are unhappy? معنی دا ته ولې خفه یې؟ که په انګلیش کې موږ چانه پوښتنه کوو چې ولې خفه یې نو داسې به وایو Why you are unhappy? All day long. All day long. معنی دا ټوله ورځ. I wait all day long for him. زه ټوله ورځ هغه ته انتظار کوم. Suddenly. Suddenly. معنی دا ناڅاپه. He comes suddenly. He comes suddenly. معنی دا هغه ناڅاپه راغی. Listen to me. Listen to me. معنی دا ماته غوږ شه. که ته اوس په انګلیش کې چاته وایې چې ماته غوږ شه نو داسې به وایې Listen to me. ماته غوږ شه. Come with me. Come with me. معنی دا له ما سره راځه. که په انګلیش کې چاته وایې چې له ما سره راځه نو داسې به وایې Come with me. له ما سره راځه. Who said this? Who said this? معنا دا چا ویل یا داسې چا ویل. مونږ چاته وایو کنه چې داسې چا ویل یا دا خبره چا وکړه نو داسې به وایو. په انګلیش کې به داسې وایو Who said this? Don't worry. Don't worry. معنی دا مه ورخطا کیږه. مونږ چاته وایو کنه چې هلکه مه ورخطا کیږه نو په انګلیش کې به وایو Don't worry. مه ورخطا کیږه. مه خفه کیږه. I play every day. I play every day. زه هر ورځ لوبې کوم او که وایي چې زه هر ورځ د کرکټ لوبه کوم نو بیا په انګلیش کې داسې وایي I play cricket every day. I play cricket every day. زه هر ورځ د کرکټ لوبه کوم. It's my promise with you. It's my promise with you. معنی دا زما تا سره واده ده. موږ چاته وایو چې دا زما تا سره واده ده نو په انګلیش کې به داسې وایو It's my promise with you. دا زما تا سره واده ده. I have headache. I have headache. معنی دا زما په سر درد ده یا زه سر درد لرم. که موږ چاته وایو چې زه سر درد لرم یا مې په سر درد ده نو په انګلیش کې به ورته وایو I have headache. زما په سر درد ده. How dare you are. How dare you are. معنی دا ته څومره محنتي یې ته څومره زحمت کشه یې. What do you mean. What do you mean. معنی دا ستا مطلب څه ده یا ستا مقصد څه ده. Mind your own business. Mind your own business. معنی دا خپل کار سره کار ساته یا خپل کار سره کار لره. Don't interrupt please. Don't interrupt please. معنی دا مهرباني وکړه مداخله مه کوه. موږ چاته وایو کنه چې مداخله مه کوه یا ته پکې مه راداخلېږه نو په انګلیش کې به وایو Don't interrupt please. مهرباني وکړه مداخله مه کوه. That would be a big disaster. That would be a big disaster. معنی دا به یو غټ ناورین وي. ناورین ته په انګلیش کې disaster وایي.